کابل ښار کې یو خصوصي روغتون د شکر ناروغۍ د درملنې لپاره خپل روغتیايي خدمتونه په وړیا توګه وړاندې کړل. خدمات را که ما داشتیم در این کمپ همی OPD رایگان به مریضای شکر بود، معاینات رایگان بر شکر بر مریضای ما بودند و همی دوای شکر ما بر مریضای ما به طور رایگان مد نظر گرفته بودیم و همین خدمات داشتیم. غیر او در دیگر بخش های ما OPD و همین مشاوره را به تمام ده بخش که داشتیم برشان، یعنی مشاوره رایگان داشتیم بر مریضا. غیر از معاینات شکر را که میکردن میتونستن مشاوره های رایگان در دیگر بخشان داشته باشن. کمپ امروزی فری کمپ یا کمپ رایگان صحی که درباره مرض شکر امروز برگزار شده بود با یک روز دوام میکنه از 8:30 صبح تا 5:30 دیگر است که در کمپ صحی امروز ما و مریضان خدماتی که که مکمل رایگان است، تجویز ادویه، معاینات لابراتوری شکر و همچنین فیس OPD دکتر به شکل رایگان امروز قابل اجرا است. هر مریض شکر که این خدمات به شکل رایگان امروز برشان قابل اجرا است. که څه هم د شکر د ناروغۍ درمل په لوړه بیه پلورل کیږي، خو د شکر امید افغان خصوصي روغتون له لوري ځینې وختونه د یوې ورځې لپاره د شکر د ناروغۍ درمل او همدارنګه نور معاینات په وړیا توګه وړاندې کیږي. دغه روغتون مسؤلین وایي چې په کابل ښار کې د پرمختللو طبي اسانتیاو په لرلو سره نوی فعالیت پیل کړی او د شکر په ناروغۍ د اخته کسانو درملنه په ښه توګه ترسره کوي. کلینیک تخصص شکر امید افغان در کابل افغانستان در کارت 4 روبروی وزارت تحصیلات عالی موقعیت داره. ما در 5 بخش تشخیص تداوی و تقریبا 4 بخش تشخیصی ما فعالیت میکنیم که بخش داخله اطفال است، داخله عمومی است، نسایی ولادی است، بخش جلدی است، دپارتمنت دندان است. همچنین در بخش تشخیصی بخش گراف قلب است، معاینات تلویزیونی است، لابراتوار است. بخش عاجل به شکل همروزه در خدمت مریضان محترم قرار داره و همچنین یک بخش تخصصی در بخش پانسمان زخم شکر و زخمای بستر و انواع زخم ما در خدمت هموطنان قرار داره. ما این کمپ‌های متعدد تا بالا برگزار کردیم. این کمپ به شکل رایگان است، معاینات شکر مریض، معاینات گرفتن ادویه به مریض و معاینات فیزیکی مریض با وزن نمودن علائم حیاتی در صورت بعض دواهای نیاز دیگر مریض داشته باشه هم ما میتونیم روش کمک کنیم. این کمپ ها را ما متعدد تعیین میکنیم. هم ما مدت این کمپ مدت 1 روز است. بعد از اینکه دوباره کمپ دیگه ما تنظیم کنیم باز برشان به اعلان مجدد تنظیم. کوم ناروغان چې دغه روغتون ته راغلي وو خوښي څرګندوله چې ځینې ورځې ورته وړیا روغتیایي خدمتونه وړاندې کیږي. د شکر مریض نن سبا په هر یو کور کې ده. هغه یو ورځ هم چې خلکو ته لږ تخفیف ورکړي نو خلک به راځي، نو خلک به هغه کېږي مثلا چې پاکستان ته بل ځای ته دغلته چې کاش کسه اوسېدل. اوس مهال په افغانستان کې د بېلابېلو ناروغیو د درملنې لپاره په خصوصي او دولتي روغتونونو کې غوره روغتیایي خدمتونه وړاندې کیږي او په هیواد کې دننه د ډېری ناروغیو د درملنې اسانتیاوې رامنځته شوي دي. همدا لامل دی چې ګاونډیو هیوادونو ته د ناروغانو هیوادوالو تګ کم شوی دی.